السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې په واتساپ کې او په مسنجر کې د هر چا میسجان وګورئ، نو د هغو به تاسو ته سر هم نشي در خلاص چې آیا دغه سړي زموږ میسجان وکتل او که نه وکتل. نو ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه در ښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دارکم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو ډیر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ، دلته دی له تاسو څخه 3 پرمیشنونه غواړي. دغه پرمیشنونه به تاسو الاو کړئ. نو ګوره ملګرو پرووایډ نوټیفیکیشن اکسس په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، دغه به دلته تاسو الاو کړئ. نو ګوره ملګرو چټ من ده، دغه آف ده، دغه به تاسو اون کړئ او دغه به دلته تاسو الاو کړئ. بیرته به تاسو په بیک باندې ووځئ. دغه رقم پرووایډ اورلی پرمیشن ده ملګرو، تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دغه به هم تاسو الاو کړئ. نو کله چې ملګرو دغه تاسو الاو کړئ، دا بل کم پرمیشن چې له تاسو څخه غواړي دغه 3 سره به تاسو الاو کړئ او دغه رقم بیا ملګرو تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. نو کله چې ملګرو تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ، وایي کرنټلی نو چټ آر اویلیبل، نو تر اوسه تاسو څخه یو چټ هم نه دی اویلیبل، یعنې تاسو ته یو چا هم میسج نه ده کړی. نو د دې لپاره به ملګرو تاسو بیا ولاړ سئ ادر ته. کله چې ملګرو تاسو په ادر باندې کلیک وکړئ، دغه رقم ګوره ملګرو تاسو دا پلس بټن وینئ، تاسو به راسئ په دا پلس بټن باندې به کلیک وکړئ. دلته به ملګرو تاسو واتساپ او مسنجر اډ کړئ. نو ملګرو کله چې تاسو واتساپ او مسنجر اډ کړئ، بیا که هر څوک تاسو ته میسجان وکړي، هغه میسجان به دلته تاسو وګورئ، نو د هغه سړي به سر هم نشي خلاص چې دغه سړي زموږ میسجان وکتل او که نه وکتل. نو ګوره ملګرو تاسو به په اډ نیو اپس باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په اډ نیو اپس باندې کلیک وکړئ، ګوره ملګرو مسنجر سو. نو کله چې ګوره ملګرو مسنجر اډ سو، بیرته به بیا ملګرو تاسو په اډ نیو اپس باندې کلیک وکړئ. نو کله چې ګوره ملګرو تاسو په اډ نیو اپس باندې کلیک وکړئ، دغه رقم ملګرو تاسو واتساپ ور وښایاست. نو ګوره ملګرو واتساپ او مسنجر دواړه اډ سو. نو ګوره ملګرو هغه دواړه اپلیکیشنان اډ سو. کله چې ملګرو هغه دواړه اپلیکیشنان اډ سي، اوس که تاسو ته څوک په مسنجر باندې میسج وکړي یا دغه رقم تاسو ته په واتساپ باندې میسج وکړي، نو هغه تاسو مه په مسنجر کې خلاصوئ، مې په واتساپ کې خلاصوئ. تاسو ډایرکټ راځئ چټ بین ته. کله چې ملګرو تاسو چټ بین ته راسئ، دلته به هغه میسجان دواړه تاسو ته راواړوي، هغه که په مسنجر کې وي او دغه رقم که په واتساپ کې وي، دواړه میسجان به دلته تاسو ته راسي او هغه تاسو وګورئ. نو دغه سړي به تاسو ته سر نشي در خلاص چې دغه سړي زموږ میسجان وکتل او که نه وکتل. نو ملګرو په دغه طریقې سره تاسو کولی سئ چې په واتساپ او مسنجر کې د هر چا میسجان وګورئ. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. نو ملګرو که مې ویډیو خوښ شوي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دارکن ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.